ستړي مشئ، بیا هم په خیر راغلی. د لومړۍ ورځې یا څلورم لوست دی د آلماني په 10 ورځو کې. نن اوس په دې لوست کې لږ زیارکۍ ژبدود ته راځو او په ژبدود باندې یا ګرامر باندې کار کوو. هغه هم ضمیرونه یا نومځایونه چې د نوم په ځای باندې کارول کیږي. راځو موږ په تیرو جملو کې مو زیاتره د ایښ او دو کلمې یا ضمیرونه هم وکارول. ایښ، زه، دا مفرد حالت دی. کله چې خپل نوم یا زه چیرته د ځان په باره کې خبرې کوم نو زه به د ایښ نه کار اخلم. زه، ایښ. دو، زی. دو چې دی د هغه ضمیرونو یا نومځایونو نه دی چې د غیر رسمي حالت په غیر رسمي حالت کې کارول کیږي چې انډیوال دې وي ډېر پیژنې. ته. او زی چې دی زی، تاسو. دا رسمي حالت لري خپل ځان ته. تاسو. زی، اس. دا زمونږ دریم مخاطب یا چې چا سره خبرې کوو د یو چا باره کې، نو مونږ د دې ضمیرونو یا نومځایونو نه کار اخلو چې د هغه کس نوم نه غواړو وایخلو یا تل اخیستل سم نه وي، نو د هغې لپاره مونږ زی، اس کاروو. چې دی نارینه نومونو ته یا کارول کیږي، استعمالیږي. نارینه ضمیر دی. زی ښځینه ضمیر ده. او اس چې دی د دواړو مابینځ کې وي چې نه نارینه وي او نه ښځینه. خنثی نوم. هغه نارینه. زی هغه ښځینه. اس هغه خنثی. ویا. اوس راځو جمع نومونو ته یا ډیرو نومونو ته. ویا مونږ. ایا او زی. چې دی هغه مخاطب یا مونږ چې د چا په باره کې خبرې کوو هغه کسان دي چې ایا په غیر رسمي حالاتو کې کارول کیږي او زی په رسمي حالاتو کې. تاسو. د دې زی او د دې زی توپیر دا دی چې دا مخاطب یو کس دی او دا زی مخاطب ډیر کسان دي یا چاته چې مونږ خبرې کوو هغه ډیر کسان دي. او زی چې په وړکي توري باندې لیکل کیږي د هغوی یادوي. هغوی. راځو به په دې درسونو یا دې درسونو په باره کې په راتلونکو درسونو کې به ډېرې خبرې وکړو. اوس لپاره هم دغونه کافي دی چې مونږ پوه سو کوم ضمیرونه مونږ لرو. مونږ د ایښ ضمیر د زه لپاره لرو. دو، زی، ته یا تاسو لپاره. زی، اس د هغو دریمو کسانو لپاره چې هغه نارینه، ښځینه او یا خنثی وي. ویا مونږ یا کله چې مونږ د خپل مابین کې څو کسان ناست یو د هغې په باره کې خبرې کوو نو هغې وخت کې مونږ وی کاروو. زی زمونږ مخاطب چې ډیر کسان وي په احترامانه حالت کې زی او په انډیوالي یا غیر رسمي حالت کې ورته استعمالیږي. زی هغوی. جمع هغوی. د هغوی په باره کې د یوې ټولنې یو غړیو په باره کې چې خبرې کوو نو زی به کاروو. ښې چارې تر بیا الله مو مل شه.